ما ټیسټونه وکړه په منګوره کې اورې په یو کې مې تور جری راوغوښتو په یو کې مې زخم راوغوښتو په یو کې مې په تشو کې ګیټۍ دي. السلام علیکم. السلام. کیسے کیا حال ہے؟ کام ختم ہو گیا کیا؟ الحمدللہ ختم. الحمدللہ اچھا ہوا یار. جی جی الحمدللہ. اور سناؤ الحمدللہ سب بچہ ہے؟ الحمدللہ. بس کیا بنا ہے اس کا جس کا وہ کہہ رہے تھے ویزا آ رہا ہے سب کچھ؟ وہ میرا کزن وہ چل آئے گا ابھی میں نے ای ویزا نکال دیا نکال دیا ای نمبر تو وہ بس صرف نا میڈیکل کروا کے نا انشاءاللہ ہو جائے گا. یہ ابھی کل گیا تھا انشاءاللہ ریزلٹ آ جائے گا اس کا. ریزلٹ آ جائے گا 6-7 دن لگتے ہیں وہ آ جائے گا انشاءاللہ مشکل نہیں. ہاں بس یہ مہینہ لگتا ہے نا بس پھر میرا تھوڑا سا ہیلپ کرواؤ نا انشاءاللہ. کیوں نہیں کرا فون اس وقت نہیں گیا. واہ اس کا فون آ گیا انشاءاللہ میڈیکل فیل ہوگا انشاءاللہ میڈیکل سب. ما ټیسټونه وکړه په منګوره کې اورې په یو کې مې تور جری راوغوښتو په یو کې مې زخم راوغوښتو په یو کې مې په تشو کې ګیټۍ دي اورې نو ما وی چې زه پېښور ته لاړ شم میډیکل وکړم نو که به زما سي په زړه تاوان وشي نو وایي چې داسې کار به وکړو اورې اوس په قلار شو دا زه به بل کس له ورکو او قلار به شو چې زه پسې قلار شم زه بیمار یم او زه میډیکل وکړم خو زه تاوان مې په زړه کېږي نو ما چې ته دا میډیکل هم واپس کړه او ویزا هم زما نه واپس کړه لکه زه بیمار یم نو بیا چې زه پېښور ته لاړ شم نو زما په تاوان هسې په زړه کېږي که نه د ویزې خبره وته هغه سره وکړه احمد علي ارور سره او دلته تاسو ما یو فارم کړه کنه ای نمبر کنه نو ای نمبر خو ما راويستره یو فارم صاحب دی د میډیکل په تاسو په شو واپس کوم میډیکل خبره نه خو دلته خو د ای نمبر د ما تاوان شو کنه ای نمبر د ما 7-8,000 روپے کټلې صبر نه کړی ای نمبر چې موږ راو باسو کنه د دې نمبر موږ تقریبا 7.5-8,000 روپے کټ کړي کنه 7.5-8,000 روپے او هغه ما راويسته هغه ما راويستو وسو او دې په موبایل کې سره ده چې تا په نو ویل چې مې راو باسم ما نه راويستو بیا جو وسو دا چل کو چې لکه زه واپس کېږم زه بیمار یم نو بیا کوم نه کېږي کنه چې بیمار کس نه هغه نه کېږي او جو قرار به شي صحیح ده څنګه دی خو ښه نجیب الله ته خپل دغه وخت صحیح ده نجیب الله ته څه نجیب الله ته تو وایې زه نشم ویلی خو لکه قرار به شي زه بیمار یم نه شم تللی قرار به شي صحیح ده ټیک شو سوال جواب کوم زه صحیح ده اوکې ده موجبه ته نجیب الله ته په حاله کې ټیسټونه کړي دي یو پکې تور جاری راختلی دی یو پکې په سینه کې زخم دی یو پکې په تشو کې ګیټۍ دي دنه به دی به قرار چې دا بیا زه به بل چاله ورکوم دله بیا یو کال به بعد زه ته یم څه وایي زه ته ورته ووایه زه اوکې ده کیا بنا اس کال کا کیا بول رہے ہیں وہ ہائے یہ پردیسی نہیں ہے بھائی یہ سب کا بس کی بات نہیں ہے وہ پیچھے ہٹ گیا یار کیا کرے بس پیچھے اس لیے وہ بولتی ہے کہ ہمارا سینے میں درد ہے اور ایسا بیماری ہے اور ایسا بیماری اس نے بولا تھا کہ ہمارا نا وہ میڈیکل فیل ہو گیا یار سر نیچے کر دیا ابھی وہ میں نے اس کو بول دیا یار خلی ولی کرو ابھی پیچھے ہٹ گیا کیا بنا یار کون اللہ کا خیر کرے گا خلی ولی کرو میں کیا اس کا میں ابھی وہ دوسرے کو بولنا گاؤں کا نا نجیب اللہ کو اس کو بولوں گا کہ اس کا وہ پیچھے کینسل کرا دو کسی اور کو دے دیتے ہیں